سلامونه درنو لیدونکو، نن درته زموږ د یو وزیر په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی سرپرست وزیر احمد شاه سادات اوس په جرمني کې په بایسکل د خلکو کورونو ته پیزا او نور خواړه انتقالوي او له دې لار پیایي. نوموړی د بریتانیا تابعیت هم لري، خو وایي چې په خپل مسلک کې د کار موندلو په نیت جرمني ته ولاړ، مګر د وزارت د تجربو سره سره بیا هم په خپل مسلک کې یې کوم کار نه دی پیدا کړی. هغه وایي چې د کورنۍ ځینې غړي او ملګري یې د هغه په اوسني کار چې خوراکي مواد انتقال دی نیوکه کوي، مګر دی یې پروا نه کوي. ښاغلي سادات وویل: ما داسې کوم کار نه دی کړی چې ځان ګناهګار وګڼم. نوموړی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له ډلې سره یې د نظر د اختلاف له کبله په مخکینی حکومت کې دنده پرېښوده. ښاغلي سادات وویل: په دې هیله چې د افغانستان نور سیاستوال هم همدا لاره تعقیب کړي او له خلکو سره کار وکړي، نه دا چې ځانونه پټ کړي. د ښاغلي سادات د کار او ژوند په اړه داسې مهال دا معلومات خپریږي چې طالبانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې کابل ونیو او تر دې دمه څه باندې 110,000 افغانان له افغانستان څخه وتلي دي. له افغانستان څخه چې کوم خلک وځي، وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې به یې ژوند په خطر کې وي. په دې کې یې ډیر د بهرنیو ځواکونو همکاران، د نړیوالو ادارو او حکومت کارکوونکي دي.